ژوند لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د نجونو د ډلې په منځ کې روانه وه. شیبه په شیبه یې شاته کتل. دنګ نری ځوان یې تر شا روان و. هرې خوا د ښوونځي نجونې وې. د نرګس زړه ډاډه و، خو کله به چې د نجونو څخه جدا کېدله له زړه به یو الله خبر و. غټ غټ قدمونه به یې اخیستل. په تیزۍ به د کور خواته روانه شوه. یوه ورځ چې له نجونو څخه د کور په لور یوازې روانه شوه، په لاره کې ځوان ورسره یو ځای شو. نرګس به له ډاره کله ورو شوه او کله به تیزه تله. ځوان ورته وویل مینه در سره لرم. نرګس پښو حرکت پرېښود. یو خوا بل خوا یې وکتل، کوڅه کې هم څوک نه و. ستونی یې وچ شو، ځان یې خولې و، وجود یې داسې رپېده لکه پاڼه چې باد خوروي. ځوان چې د نرګس دې حالت ته پام شو، جیب ته یې لاس کړ. له جیبه یو لیک راوویست. نرګس ته یې ونیوه، خو نرګس لکه بېروحه جسد ځای پر ځای ولاړه وه. تورې غټې سترګې له اوښکو ډکې وې. ګلابي اننګي خولې وو. تور پیکی یې سپېره باد یو خوا بل خوا اړاوه راړاوه. ځوان لاس په خپل زړه کېښود. په ترخه مسکا یې وویل دا ډېره موده کېږي ته مې خوښېږې، خو د دې لپاره چې ته خفه نه شې درته مې نه شوی ویلی. خو زما هم همدا اخري هیله وه چې د خپل زړه خبره درته وکړم. ځوان سترګې نمجنې شوې. لیک یې په ځمکه کېښود. ویې ویل زه ستا د جواب په تمه یم، خو په ژوند باور نه لرم. لیک یې پر ځمکه پرېښود او لاړو. نرګس چې لاسونه او پښې یې کار پرېښی و، لیک یې د دې له ډاره له ځمکې پورته کړ چې بل څوک یې ونه ویني، ځکه د دوی په کوڅه کې یوازې نرګس ښوونځي ته تلله. که لیک د هر چا لاس ته ورشي په هغې به شک کوي. سبا سهار د دې له ډاره چې ځوان یې بیا په لار کې ونه دروي، ښوونځي ته نه لاړه. بل سبا زړه نازړه ښوونځي ته لاړه. چې رخصت شو له ډاره یو خوا بل خوا کتل. خوشحاله په دې شوه چې هغه هلک یې ونه لیده. بله ورځ چې رخصت شوه هلک بیا نه و. نرګس له خوشحالۍ نه نجونو ته د خبرو کولو نوبت نه ورکولو. ورځې همداسې تېرېدې. نرګس به پرته له ډاره ښوونځي څخه کور ته راتله. د هلک پلټول او څارل یې هیر کړل. څه موده وروسته نرګس د امتحانونو لپاره تیاری نیوه. د ښوونځي بکس یې خلاص کړ. کتابونه او کتابچې یې راواخیستې چې په دې وخت کې سترګې په هغه لیک ولګېدې چې هغه ځوان هلک ورکړی و. یو ځل بیا ډار واخیسته. په ورختۍ پورته شوه. د کوټې دروازه یې بنده کړه. لیک یې راواخیست. د لیک په شروع کې لیکلي و زړه مې درد وکړي په سترګو مې تیاره خوره شي. زړه مې درد وکړي په سترګو مې تیاره خوره شي. هسې نه مړ شمه په سا مې اعتبار نشته. نرګس له دې بیت لوستلو وروسته دیوال ته تکیه وکړه او د لیک لوستلو ته ادامه ورکړه. د سلام وروسته یې لیکلي وو ای د ښایست ملکې، ای د ښکلو میرې، ای د حورو ذاته. له هغې ورځې مې چې ته لیدلې د زړه درزا مې زیاته شوې. ژوند کولو ته مې هیله پیدا شوې. ای د ښایست ښاپېرۍ، ستا تورې سترګې، تور زلفان، سره اننګي، دا ټول قدرتونه د رب ستا په ساده جمال کې دي. بیا دا بیت لیکلی و د خالق د قدرت دی منظر ته ګوره، د خالق د قدرت دی منظر ته ګوره، د یار سپین سپین اننګو باندې تور خال دی. د دې بیت وروسته نرګس هندارې ته وکتل. خپل خال یې ولید مسکی شوه. لیک یې له همدې بیت څخه پیل کړ. بیا یې لیکلي وو کله چې خاندې ګل ګل اننګو کې د کندې وشي او د زلفو دا توره حلقه ستا په سپین مخ لکه د لمر په مخ توره کرخه، چې مدام یې اننګو باندې زنګېږم، چې مدام یې اننګو باندې زنګېږم. خدایه ما د یار په زلفو کې یو تار کړې. نرګس هندارې ته وویل زه په رښتیا دومره ښکلی یم؟ له بیت وروسته یې لیکلي وو ای د ښایست خزانې، زړه مې غواړي تر قیامته ستا په تمه پاتې شم، خو ژوند را سره دوکه وکړه. د زړه په ناروغۍ اخته شوی یم. یو خوا ستا مینه لکه د ژوند هومره ښکلې، بل خوا ژوند لکه د خوب لیدل دومره لنډ ده. دا شپږمه میاشت ده چې سرطان لرم. ډاکټرانو 6 میاشتې وخت را کړی چې ژوندی پاتې کېدی شي، خو دا د 6 میاشتې پوره شوي. زه اوس هم ژوندی یم. ښایسته مینه مې مرګ ته نه پرېږدي،
خو بیا هم په ژوند اعتبار نشته. د لیک ځواب زر راکړه. د سبا سبا خبرې ماته مه کړه. د سبا سبا خبرې ماته مه کړه، ما به مړ کړي دومره اوږد انتظار کې. د بیت لاندې لیکلي وو که کومه ورځ د ښوونځي مخې کې ونه لیدم حق دې راوبخه، ښایي مړ شوی به وم. په احترام ستا لیونی مین. نرګس بې اختیاره په ژړا شوه. لیک یې په زړه پورې ټینګ ونیوه. دا دریم کال دی چې د ښوونځي مخې ته نرګس هغه ځوان لټوي، خو هغه د تورو خاورو لاندې دی. د تقدیرونو پاکه خدایا، د تقدیرونو پاکه خدایا، زه د ازل له برخې ډېره تنګه یمه. په ما به ښې ورځې رانه شي، په ما به ښې ورځې رانه شي، ګډوډ خوبونه مې بېګا لیدلي دینه. د کبرجنو خلکو زور دی، د کبرجنو خلکو زور دی، زما باڼو کې اوښکې ډنډ ولاړې دینه. چې مې د سخت یار خبرېږي، چې مې د سخت یار خبرېږي، په ما به درد د زړګي څه کړي وینه. د بزرګۍ خبرې مه کړه، د بزرګۍ خبرې مه کړه، سړې تودې تبې مې ستا د لاسه دینه. د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی، د خوشحالۍ بخت مې کوټه دی، غم مې د زړه په ډاګ خیمې وهلې دینه. که د راتلو دې اراده وي، که د راتلو دې اراده وي، بیړه راوکړه اخري شېبې مې دینه. خدای دې په زړه سوری سوری کړه، خدای دې په زړه سوری سوری کړه، چې در معلوم شي د دردمنو زړو دردونه. تاوان د دواړو برابر دی، تاوان د دواړو برابر دی، ما ته بایللې تازه بایللی یمه. په سفر تلې در جګه نه شوم، په سفر تلې در جګه نه شوم، چې خفه نه شې زه سلګو نیولې ومه. نورې خیرې به درته نه کړم، نورې خیرې به درته نه کړم، د وړکي غږ دې په کور مه وشه مینه. د چا د بخت بیړۍ چلیږي، د چا د بخت بیړۍ چلیږي، د چا د بخت بیړۍ په ځای ولاړې دینه. چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، چې ستا غمونه مې مړ نه کړي، د غریبۍ تبې مې ډېرې تېرې دینه. ماښامه ستونی مې راډک دی، ماښامه ستونی مې راډک دی، د کوم دیوال ډډې ته چیغې ووهمه. زما په حق کاپیره یاره، زما په حق کاپیره یاره، د بزرګۍ کیسې دې اورم وخاندمه.